نه ده نو د وروسته د سورۃ فاتحه نه قرآن شروع کیږي دغه مراد ده. نو به هر تقدیر تاسو خو ان شاء الله چې په رمز باندې پوه شوي. نو اذا قرأ فانصتوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. ګوره په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په واضحه طریقه باندې دا بیان کړی دی چې د امام وظیفه قرائت کول دي او د مقتدی وظیفه چپ ودرېدل دي. او دا حدیث هم د مخکینی حدیث په شان باندې سری او جهري دواړو منځونو ته ورځي. لہذا په دواړو منځونو کې به مقتدیان چپ ولاړي. اعتراضات او جوابات شته، خو هغه اعتراضات او جوابات چې زه تاسو ته ذکر کوم دا په یو کال کې هم دا مسله نه ختمیږي. صرف زه تاسو ته چل خیمه دا حدیث د مسلم شریف دی، مسلم جل اول صفحه 134 او په دې اتفاق دی چې د مسلم ټول حدیث صحیح دي. په دې خو اتفاق دی چې د مسلم ټول حدیث صحیح دي. لہذا دا حدیث په صحت کې هیڅ شک نشته. ولو که وابیان ور باندې اعتراض کوي، وابیان ډېر اعتراضات کوي او هغې اعتراضاتو ته مغه اخماتونکي جوابونه ورکړي. به احقاق الحق پسې ګورئ. یو اعتراض دا کوي چې د دې روایت کې خالد الاحمر متفرد دی. خالد احمر نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې خالد احمر ثقه دی. بغدادي جلد 9 صفحه 22، تهذیب التهذیب جلد 4 صفحه 180 وزیادة الثقة مقبولة. او دارنګ دې په متفرد هم نه دی، ډېر د متابعات موجود دي. دا به په خپل مطالعه کې ګوري. زه به صرف دلته ته ان شاء الله چې چل درخیم. د دین وروسته یو بل حدیث درته پیش کوم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاه جهر فيه بالقراءه فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا. رسول الله صلى الله عليه وسلم د یو مانځنه راوګرځېدو او په دې کې په جهر قرائت کولو، یعنی جهري منځو، یا د ماښام یا د ماخوستن یا د سحر، خو غالبا د سحر واقعه وه. د سحر په مانځه کې پیغمبر علیه السلام د مانځنه راوګرځېدو، به وفرمیل هل قرأ معي احد منکم آنفا. آیا په تاسو کې اوس زما سره چا قرائت وکړو، زما پسې چا قرائت کړی دی؟ فقال رجل، نو په دې ټول صحابو کې څومره صحابو؟ 1,40,000 نه زیاتو. خو به هر تقدیر په دې جماعت کې چې هر څومره و په دې مانځه کې چې شریکو، دې ټولو صحابو کې صرف یو سړي ورته ویلې چې نعم یا رسول الله، یا رسول الله ما قرائت کړی دی. د دې نه معلومه شوه ګوره یو طریقه د استدلال دا شوه چې په دې ټولو صحابو کې یو قرائت کړی او دا هم د پیغمبر علیه السلام د طرف نه تهدید شو، یو قرائت کوونکی، او نورو ټولو صحابو قرائت خلف الامام نه و کړی. یو استدلال دا. دویم ګوره، قال پیغمبر علیہ السلام فرمایل انی اقول مالی انازع القرآن. ما خو ویل کنه چې ما سره ولې د قرآن په تلاوت کې کشمکش روان دی. منازعه څه ته وایي؟ منازعه دې ته وایي. ښه، تاسو د حدیثو په کتابونو کې منازعه وګورئ. منازعت د بل چا په حق کې لانجې کولو ته وایي. لکه دا پګړی ستا حق دی او زه پکې لانجه وکم چې دا زما دی، ستا حق باندې زه دعوه کوم، ستا د حق نه زه نفع اخلم. نو پیغمبر علیہ السلام فرمای مالی انازع القرآن، یعنی قرآن زما حقو، ولی تاسو زما سره لولئ. منازعت دی ته وایي چې په پردي حق کې لانجه کوي، په پردي حق کې لګیایي. نو ولی زما په حق کې تاسو لګیایي؟ مالی انازع القرآن، ولی د قرآن په تلاوت کې زما سره کشمکش روان دی. فانتهى الناس عن القراءة. الناس کې دا د پیښور خلک نه دي مراد. فانتهى الناس څوک مراد دي؟ صحابه. او الف لام د استغراق د پاره ده، ټول صحابه بلا استثناء منع شو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام سره فيما جهر فيه بالقراءه من الصلاه. په هغه کې چې پیغمبر علیه السلام په کې جهري منځ کولو، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله دا جمله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریده. وګورئ ترمذی جلد اول صفحه 15 باب ما جاء في ترك القراءه خلف الامام اذا جهر بالقراءه. ګوره پښتو ترجمه دا ده چې د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې د یو جهري مونږ نه پیغمبر علیه السلام فارغ شو، نو پوښتنه وکړه چې په تاسو کې چا زما پسې قرائت کړی دی؟ سره د دې نه چې ټول صحابه موجود دي، په دوی کې صرف یو سړي ویلې چې یا رسول الله ما ستا پسې قرائت کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ما خو په زړه کې ویلې کنه چې ولې ما سره د قرآن په قرائت کې جګړه روانه ده، دا منازعت او کشمکش ولې کیږي؟ ګوره د دې ارشاد نه وروسته صحابه کرام ټول منع شو د قرائت نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې په جهري منځونو کې. کله چې دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واوریده، نو کچرته د امام پسې قرائت فرض وې، نو د یو صحابي په فرض عمل کړو، دا ولې تهدید شو؟
دا نور صحابه د وابیانو په نس تاریکین د فرض هغوی ولې تهدید نشو او دا یو چې د وابیانو په نس حامل بالفرض دا ولې تهدید شو؟ په دې حدیث کې طریقې د استدلال ګوره درې دي. یو دا چې هل قرأ معي احد منکم، استفهام انکاری دی کنه، هل قرأ معي احد منکم، آیا پتاسو کې چا زما سره تلاوت کړی دی؟ استفهام انکاری دی. استفهام انکاری په منکر کار باندې راځي، نو د امام پسې شاته قرائت کول دا منکر کارو، ځکه پیغمبر علیه السلام استفهام انکاری ذکر کړو. دویم دا چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل مالی انازع القرآن، منازعت دی ته وایي چې د بل چا په حق کې لانجه کوي، یعنی ولې تاسو زما په حق کې لګیئ او زما پسې شاته الحمدلله او یا ورپسې صورت لولئ. دا دویم د انازعو د لفظ نه استدلال دی. او دریم فانتهى الناس عن القراءة، ټول انسانان منع شو، ټول انسانان. فانتهى الناس، نو وابین خو انسانان نه دي کنه، اولئک کالانعام بل هم اضل، لہذا دوی خو انسانانو نه بهر دي. فانتهى الناس، څوک منع شو؟ شابه انسانان د قرائت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې شاته منع شو. دی حدیث باندې وابیانو یو څه اعتراضات کړي دي، خو یو اعتراض درته ذکر کوم. اعتراض وابیان داسې کی چې په دې کې خود جهري لفظ ده. فانتهى الناس عن القراءة، یعنی په جهري منځ کې د قرائت نه منع شو. مونږ یې صرف د جهري کې منع شي کنه، د سری د لپاره بنور دلایل درته پیش کو. جهري کې خو منع شي، په دې حدیث کې خود جهري منع تاسو منله، نو جهري کې په دې حدیث منع شي، سری کې مې درته دوه حدیث مخکې پیش کړو او نور حدیث به د الله پاک په توفیق درته وس بل یو حدیث پیش کوم. دا یو حدیث د کې دا ډېر مهم حدیث دی او ډېر مختصر دی. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. تاسو په یاد وسوي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، ګوره ډېر مختصری جملې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هغه څوک چې د امام په اقتدا کې لمونځ کوي نو د لپاره د امام قرائت کافی دی. یعنی یو سړی چې د امام په لمونځ کوي نو د لپاره د مستقل قرائت ضرورت نشته، بلکې د امام قرائت د مقتدی لپاره کافی دی. ګوره وابیان دلته داسې عجیبه خبر کوي، من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، حدیث خمزه شو و اذا له ضمیر امام تراجع ده. من کان له امام د چا د پاره چې امام وی، فقراءة الامام نو قراءت د امام، له د امام د پاره قراءت ده. ضمیر چا ته راځي کوي؟ امام ته. تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره من کان له امام مبتدا ده کنه، فقراءة الامام له قراءة دا جمله ورته خبر ده او قانون دی خبر کی ضمیر مبتدا ته راځي وي. نو من کان له امام دا مقتدیان دي، د من تراجع ده. من عبارت مقتدی نه ده. خبر چې جمله واقع شي نو ضمیر پکې مبتدا تراجع وي. ما درته ویل چې دا د اهل حدیث په جامه کې منکر حدیث دي. مونږ باندې اعتراض کوي وای تاسو حدیث د خپل مذهب سره فټ کوئ. دا چې کوم حدیث پیش کوم ټول صحیح او صریح دي کنه، او څومره غلط تعویلات پکې کوي. نو دا حدیث په یاد وزده کوي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. صحیح شو؟ د چا امام چې وي نو قراءت د امام د لپاره قراءت ده. وابیان په دې داسې اعتراض کوي. یو اجمالی اعتراض درته خیم، دوی داسې اعتراض کوي. حافظ ابن حجر سے فرمایي چې طرق هذا الحديث كلها معلولة. طرق هذا الحديث كلها معلولة. دا حدیث چې په څومره طرق روایت شوی دی ټول طرق ضعیف دي. دا درته د خارج نه کتاب کې مګورئ، په یاد وزده کوئ. طرق هذا الحديث كلها معلولة. طرق د دې حدیث چې دي دا ټول معلول دي. تاسو ورته جواب ورکړئ ګوره چې د دې حدیث 40 سندونه دي. څو سندونه دي؟ 40. او په دې 40 سندونو کې 6 سندونه داسې دي چې هیڅ اعتراض پې نشته. اول سند تاسو ته لنډ ذکر کوم. د مسند احمد ابن منیع سند، مسند احمد ابن منیع په دې سند باندې دا حدیث بلا غبار صحیح دی. کوابیانو کې ایمان وي په دې سند دی اعتراض وکي، په دې سند کې څوک ضعیف دی؟ مسند احمد ابن منیع. دویم مسند احمد، مسند امام احمد ابن حنبل، دا د حضرت جابر په مرویاتو کې وګورئ، الته د دې حدیث چې کوم سند دی بالکل بلا غبار صحیح دی، د مسند احمد ابن حنبل. دریم
د مصنف ابن ابي شيبه په حدیث کې هم دا حدیث بالکل بلا غبار ده، هیڅ اعتراض په سند نشته. مسند عبد ابن حمید د هغه په سند کې بالکل اعتراض نشته. موطا امام محمد په سند کې بالکل اعتراض نشته او د مستدرک حاکم په سند کې بالکل اعتراض نشته. څلويخ سند دي، دا څلور سند بالکل بلا غبار دي. شپږ سند څلور نشه بس شپږ سند بالکل بلا غبار دي. زدم کړه دا شپږ. اول مسند احمد ابن منیع، دویم مسند احمد، دریم مصنف ابن ابي شيبه، څلورم مصنف عبد ابن حمید، پنځم موطا امام محمد او شپږم مستدرک حاکم. په دې کتابو کې تاسو دا حدیث را پیدا کړي او وبدي بیا میدان ته شي اعتراض دی پیو کې چې په دې سند کې کم یو جرح ده. بهر تقدیر بیا اجمالی درته وایم دا حدیث د اتو صحابو نه مروي دی. ما د یو صحابي نه درته ذکر کړو د حضرت جابر صاحب نه. دا حدیث د اتو صحابو نه روایت شوی دی. حضرت جابر، حضرت عبد الله ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو هريره، حضرت عبد الله ابن عباس، حضرت انس، حضرت علی، حضرت عمران ابن حسین. دا نمونه زده کوي دم کافی دی. د څو صحابو نه مروي دی؟ د اتو صحابو نه. د اتو صحابو نمونه زده کوي نو اته حدیث شو. د اتو صحابو نه مروي دی، په څلويختو سندونو مروي دی نو څلويخ حدیث شو. وابین چې داسې حدیث پیدا کی چې سندونه ډیری نو هغه به ډیره حدیث حسابي. نو دا یو حدیث څلويخ حدیث شو په اعتبار د سندونو او په اعتبار د صحابو اته حدیثونه شو. په اعتبار د صحابو، په اعتبار د سندونو څو حدیث شو؟ څلويخ حدیثه. څلويخ حدیثه په دې د ټول امت اتفاق دی که بیخي ضعیفه می نو په تعدد د طرق حسن مرتبه ته رسیږي. او ما خو درته ویل چې شپږو سندونو کې حسن نه دی، صحیح دی. د شپږو سندونو نه ما سوا څلويخ سندونه کې خو شپږ صحیح شو. څو پاتې شو اخواته؟ څلور دیرش حدیثه. ګوره دو حدیثه چې راشي او ضعیف وي هغه د حسن مرتبه ته رسیږي. څلور دیرش حدیثه د متواتر مرتبه ته رسیږي. په خبره پوه شو؟ څلور دیرش حدیثه د متواتر مرتبه ته رسیږي. بهر تقدیر دا حدیث متواتر دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا امام وي نو د امام قرأت د لپاره کافی دی. مولانا عبدالحی رحمه الله فرمایي وتلخص منه ان بعض طرقه صحیحه او حسنه. خلاصه دا چې د دې حدیث شپږ طرق صحیح دي، څلور دیرش طرق حسن دي. وينجبر ضعفها بتعدد الطرق. د دې د ضعف په تعدد د طرق باندې جبر کیږي. دا ګوره ډیر کله حدیث درته ما پیش کړو او مختصرم دی ان شاء الله په اجمالی طریقه هم درته ما پیش کړو. ګوره ما درته ویلې چې د حضرت جابر صاحب حدیث دی، د اتو صحابو نه روایت دی. د اتو صحابو نمونه زده کوي. د اتو صحابو نه روایت دی. حضرت جابر، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو هريره، حضرت ابن عباس، حضرت انس، حضرت علی، حضرت عمران ابن حسین. د اتو صحابو نه روایت دی. څو سندونه دي؟ څلويخت. څو پکې صحیح دي؟ شپږ. او څو پکې حسن دي؟ څلور دیرش. نو مجموعه د حدیث د تواتر مرتبه ته ورسېده. او په دې کې د وابیانو یوې مغالطې ته غخماتون کې جواب دی. تاسو ته په اول کې ما ویل چې وابیان تاسو ته وایي تاسو مونږ بې فاتحې دی. تاسو داسې حدیث پیش کړئ چې په هغې کې راغلي وي چې بې فاتحې مونږ کېږي. تاسو به څه ورته وایي؟ ولې افترا کوي؟ کله زمونږ مونږ بې فاتحې دی خو د امام قرات مونږ ته کافي دی که نه؟ ګوره په دې حدیث کې راغله چې کافي دی. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. حدیث کې راغله. نو د امام قرأت دا د مقتدیانو د پاره قرأت دی. په دې کې یو قانون کلی ثابت دی. پیغمبر علیه السلام په دې کې یو قانون ته اشاره کوي چې د نائب قرأت دا د منیب قرأت دی. د نائب قرأت دا د منیب قرأت دی. ګوره نائب دا امام زموږ ټولو نائب دی، دا زموږ وکیل دی او موږ یې موکلان یو. د وکیل قرأت دا د موکل قرأت دی. د نائب قرأت دا د منیب قرأت دی. ګوره ورته الله په قرآن کریم کې سوی فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. یا رسول الله اذا قرأناه چې کله موږ ته قرأت وکړو فاتبع قرآنه. اذا قرأناه چاته نسبت شو؟ اذا قرأناه الله پاک ته. دا قرأت چا کړی دی؟ نائب د الله کړی دی چې جبرئیل علیه السلام دی. ګوره الله وایي چې کله ما قرأت وکړو، حالانکه الله قرأت نه دی کړی، الله موکل دی، الله پاک منیب دی، جبرئیل علیه السلام وکیل دی او جبرئیل علیه السلام نائب دی. اذا قرأناه الله فرمایي چې کله ما قرأت وکړو، کله چې ما قرأت وکړو. پیغمبر علیه السلام ته چا قرأت کړی دی؟
جبريل علیہ السلام نائب کړی دی که منیب کړی دی؟ نائب او منیب خپل ځان ته منسوبوي که نه؟ فاذا قرأناه نو دارنګې د امام قرأت د مقتدیانو قرأت دی، لکه د جبريل قرأت چې د الله قرأت دی، د وکیل قرأت د موکل قرأت دی، نو د امام قرأت د مقتدیانو قرأت دی. په خبره خو پوه شوئ؟ د جبريل قرأت د الله قرأت دی که نه دی؟ ولې دی؟ اذا قرأناه ګور الله ځان ته منسوبوي چې کله ما قرأت وکړو او قرأت جبريل کړی دی، نو چې امام قرأت وکړو موږ قرأت وکړو، زموږ دپاره به 2 اجره دي، د اوریدونکي دپاره 2 اجره دي او د لوستونکي دپاره 1 اجر دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سره داسې مناظره راغله، نو چې مناظره د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سره راغله، هغې وخت کې دا متعصبین وو د قرأت خلف الامام په باره کې یو غټه ډله د وابیاننماو خلکو راغله. وابیاننما هغه وخت کې هم کېدی شي وابیاننما خلک وو. امام صاحب ته وایي چې ته څنګه وایي مقتدیانو ته چې دوی به قرأت خلف الامام نه کوي، موږ ستا سره مباحثه کوو. امام صاحب ورته وفرمیل چې ډېره ښه ده را میدان ته شئ، خو تاسو ټول چې غږیږئ نو زه خو د ټولو خبرې اورېدی هم نشم، او بل دا دی چې هر یو ته جواب کې ټیم لګېږي. بس ټول ما ته یو نماینده مقرر کوي چې د هغه ملامتیه ستاسو ملامتیه وي او د هغه بری ستاسو بری وي، د هغه فتح ستاسو فتح وي او د هغه شکست ستاسو شکست وي. ما ته یو نماینده مقرر کوي چې هغه ما سره وغږېږي. خلکو ورته ویلي دا خو ډېر ښه علاج دی، بس دا یو غټ شیخ صاحب چې دی دغه به در سره غږېږي، او که دی ملامته شو موږ ملامته یو، او که ده فتح وکړه زموږ فتحه ده. بس امام صاحب ویلي ومې ګټله مناظره، بس دا یو ستاسو نماینده شو او د نماینده فتح ستاسو فتحه ده او د نماینده شکست تاسو شکست دی. نو خو موږ هم وایو چې د نماینده قرأت دا د مقتدیانو قرأت دی. پوه شوئ؟ د نماینده قرأت دا د مقتدیانو قرأت دی. انشاءالله چې نور خو به پوه شوي په دې مسله. نور احادیث درته بس کوم، احادیث ما سره دومره ډیر دي او په کتابونو کې دومره ډیر دي چې دا تقریبا داسې سره کېدي، نو دا ټوله مدرسه به پرې ډکه شي چې داسې سره کېدي تر هغې سره پورې په قرأت خلف الامام کې. خو زه صرف تاسو ته انشاءالله چې لږ د بصیرت خبرې کوم. د صحابه کرامو یو څو فتوې به درته ذکر کوم چې صحابه کرام د دین ستنې او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه چې ډایرکټ فیض حاصلولو، دا صحابه کرام د قرأت خلف الامام په باره کې څه وایي؟ صحابه کرام ټول موږ ته محترم دي، جلیل القدر دي، عظیم المرتبه دي، د ټولو د مرتبې د احترام من قایل وو. خو په دې ټولو کې صحابه کرامو کې حضرت مسروق سے فرمایي وجدت علم اصحاب محمد انتهى الى 6. تاسو چې کتاب کې ګورئ بیا په یادو نه زده کېږي، په یادو زده کوئ. وجدت علم اصحاب محمد انتهى الى 6. د پیغمبر علیه السلام د 1,000,000 د 1,000 نه زیات صحابه وو، د دې ټولو د علم نه چوړ په 6 صحابو کې دی، د دې ټولو د علم نه چوړ په 6 کې دی. هغه 6 څو الى عمر وعلي وعبد الله بن مسعود ومعاذ وابي الدرداء وزيد بن ثابت، دا 6 صحابه دي. تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 40. د ټولو صحابه د علم نه چوړ په دې 6 کې دی. هغه 6 صحابه حضرت عمر دی، حضرت علي دی، حضرت عبد الله بن مسعود دی، حضرت معاذ بن جبل دی، حضرت ابو الدرداء دی او حضرت زید بن ثابت دی. او امام حاکم د امام مسروق نه امدا روایت نقل کړی دی، لیکن داغي په روایت کې حضرت عمر صاحب نه دی ذکر شوی بلکې 2 نور صحابه پکې ذکر شوی، یو ابی بن کعب او بل ابو موسی اشعری رضی الله عنه. د ټولو صحابه د علم نه چوړ په دې 6 کې دی. د دې 6 فتوی به درته ذکر کوم چې دا 6 صحابه څه وایي. مونږ تشدد کوو او کدی صحابه په پیروي کې مونږ دا تشدد کوو. صحابه کرام د قرأت خلف الامام په اړه کې څه وایي؟ حضرت زید بن ثابت سے فرمایي عن عطاء انه سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء من الصلاة. مسلم شریف جل اول صفحه 215، نسائی جل اول صفحه 111، مسند ابي عوانه جلد 2 صفحه 200. معنی دا ده حضرت عطاء ابن یسار فرمایي چې ما د زید ابن ثابت رضی الله عنه ما د زید ابن ثابت نه د امام پسې د قرأت په باره کې پوښتنه وکړه، نو هغه وفرمایل چې د امام پسې قرأت په هیڅ لمانځه کې نشته، سری وي که جهري وي. زمونږ مذهب د زید ابن ثابت مذهب شو که نه شو؟ موږ د ځان نه دی جوړ کړی او نه امام ابو حنیفه رحمه الله کور کې کارخانه لګولې وه. حضرت زید ابن ثابت سے فرمایي چې په هیڅ مونځ کې قرأت نشته. دویم فتوا
په مصنف ابن ابي شيبه او موطئ امام محمد کې د زید ابن ثابت سے فتوا په دې الفاظ مروي ده عن زید ابن ثابت قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له. عجيبه فتوا ده. موطئ امام محمد صفحه شپږ څلوېښت او په بعضو کې صفحه سل ده. زید ابن ثابت سے فرمایي چې کوم سړی چې د امام پسې لمونځ وکړي نو دغه مونځ نه کیږي. څوک چې د امام پسې نه څوک چې د امام پسې قرات خلف الامام وکړي مونږ نه کیږي. من قرأ خلف الامام هر چا چې د امام پسې قرات وکړو فلا صلاة له دغه مونږ نه کیږي. نو د زید ابن ثابت د فتوی مطابق د وابیانو مونږ نه کیږي. د دې وجه نه زه تاسو ته وایم چې وابیا پسې مونږ مه کوئ که کوم هم کړی غم نه دی شوی. مکروه تحریمي ده یو خدا ده چې دا بدعتیان دي عقیدوي او د عقیدوي بدعتیانو پسې مونږ مکروه تحریمي ده. پوهېږئ تاسو اسانه چل زه ښیم یو خو علمي دلایل دي یو اسانه چل. بدعتي چاته وایي؟ وابیانو ته چې وایي چې بدعتي چاته وایي؟ وایي بدعتي نوي ته وایي. ښه اوس به تاریخ وګورو. د چا کتابونه نوي دي؟ د چا مدرسې نوي دي؟ د چا مساجد نوي دي؟ د چا مشایخ نوي دي؟ زمونږ د مدارسو تاریخ 1400 کلن دی. د کتابونو تاریخ هم 1400 کلن دی. د مدارسو تاریخ هم 1400 کلن دی. د مساجدو تاریخ هم 1400 کلن دی. د مشایخو تاریخ هم 1400 کلن دی. کتابونه زموږ 1400 کلن دي. جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر، دا کتابونه زموږ دي کنه 1400 کلن دي. مشایخ هم 1400 کلن دي. ما درته مخکې چې وابیان وایي چې تقلید د څلورمې صدۍ نه مخکې نه و. ډېر حنفیان مې درته ذکر کړه د کتبو د اسماء الرجالو نه. وابیان دي 1400 کلن نه یو نیم سل کلن کتاب راوښی د وابي. یو نیم سل کلن مسجد اهل حدیث دی راته راوښی. یو نیم سل کلن مدرسه اهل حدیث دی راته راوښی. یو نیم سل کلنه 2 پاڼې رساله دی راته راوښی. یو نیم سل کلن ډېر دي. 130 کلنه د 1388 عیسوي کال نه مخکې د 1388 د هغې نه تر اوسه پورې څو کاله شوي دي؟ 140 ته نه رسېږي. 1388 عیسوي کال نه 15 منټه مخکې دی یو شیخ الحدیث راوښی خپل، یو مدرسه د خپل راوښی، یو اقراري غیر مقلد دی راوښی. داسې د نه وایي چې بخاري هم زمونږ وابي و. بخاري په کوم ځای کې د تقلید په خلاف باب لګولی دی؟ کوم ځای کې ویلي چې تقلید شرک دی بخاري؟ او د وابیانو په هر کتاب کې تقلید ته شرک ویلی شوی دی. بهر تقدیر اقراري غیر مقلد دی راوښی خو د 1388 نه 15 منټه مخکې. نو یو خو د دې وجه نه د دوی پسې مونږ نه کېږي چې دا بدعتیان دي. بدعتیان خو په دلیل خو پوه شوئ بدعتیان ولې دي؟ انګریزانو را پیدا کړل. د انګریزانو نه مخکې نه و. هندوستان ته چې انګریزان راغله د دې نه مخکې نه و. کنې د دې نه مخکې د خپل یو کتاب وښی، خپل یو مدرسه دي وښی، خپل یو جومات دي وښی، خپل یو شیخ الحدیث دي وښی. دا ګز او دا میدان ودې ښی. ما یو وابي ته ویلي د دوی غټ وابي و چې ته وښیه که نه داسې وایي دا څه پروا لري؟ دا پیداورونه پروا نه لري. پیغمبر علیه السلام د چا پیداوار دی؟ معاذ الله. وایي هغه د ابوجهل د زمانې پیداوار نه دی. ابوجهل په زمانه کې پیدا شو. وایي موږ هم د انګریز په زمانه کې پیدا شو. نو پیغمبر علیه السلام وایي د ابوجهل په زمانه کې پیدا شو. نو ما وایي ابوجهل یې ووژلو مردار یې کړو. او دا خو د انګریز په مدحه کې 2 رسالې ولیکلې. الاقتصاد فی مسائل الجهاد دا نواب صدیق حسن خان ولیکله چې انګریزانو سره جهاد حرام دی. او ترجمان وهابیه محمد نواب صدیق حسن خان ولیکله. خبره بل طرف ته ځي. خو به هر تقدیر یو د وابیانو پسې د دې وجې نه مونږ نه کېږي چې دا بدعتیان دي. زموږ بعضې علما وایي دا بدعتیان داسې به وي دا وابیان داسې دي لکه د امام شافعي صاحب د مذهب والا. هغوی پسې مونځ کېږي نو دوی پسې هم کېږي. ګوره داسې نه ده. د امام شافعي صاحب د مذهب والا اهل سنت والجماعت دي. عقایدو کې زموږ سره هیڅ فرق نه لري. نه په الله کې را سره اختلاف لري، نه په محمد صلی الله علیه وسلم کې را سره اختلاف لري، نه په قرآن کې اختلاف لري. په اصولو کې هیڅ اختلاف نشته. په شرع قید کې زموږ اختلاف نشته د 4 وړو امامانو. او په دې شرع قید کې زموږ د وابیانو سره اختلاف دی. وابیان شرع قید ته ګمراه کون کتاب وایي که نه وایي؟ د شرع قید په خلاف خبرې کړي دي که نه دي کړي؟ دا د عقیدې کتاب دی او د عقیدې په کتاب دوی ردونه کوي که نه؟ خو دا عقیدوي اختلاف شو. به هر تقدیر دا فروعي اختلاف نه دی، دا عقیدوي اختلاف دی. په الله کې اختلاف دی، په محمد صلی الله علیه وسلم کې اختلاف دی، په قرآن کې اختلاف دی. د دوی سره زمونږ قرآن مونږ یو کلام نفسي منو بل کلام لفظي، دوی دا دواړه نه مني. داسې اختلاف دی که نه؟ او همداسې په محمد صلی الله علیه وسلم کې مونږ معصوم ګڼو، دوی نه ګڼي. داسې پسې راځه. نو به هر تقدیر دا عقیدوي بدعتیان دي. دا د امامانو د مقلدینو په شان نه دي. هغوی اهل سنت والجماعت دي. شرع قائد، فقه اکبر، ابو المنتهی دا د 4 وړو امامانو په مابین کې شریکي عقیدې دي. او وابیان د دې نه خلاف دي. نو دا عقیدوي بدعتیان دي. تېره جمعه کې ما ته یو طالب وویل چې بعضې علما وایي چې دی لږ تیز دی. دغه علما د وابیانو په حقیقت نه دي خبر. نو که زه تیز یم دوی مداهنت کوي. مداهنت غټ جرم دی که تیزي غټ جرم دی؟
مداهنت غټ جرم دی، خپل دین کې تساهل کول، د خپل دین په دفاع کې تساهل کول دا غټ جرم دی، او د خپل دین په دفاع کې تشدد کول دا عمري خوی دی. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. په خبره خو پوه شئ، د دوی په خلاف باندې د دین په دفاع کې تشدد کوو. د دین په دفاع کې ما نه خو ما د خولې نه دې څوک ثابته کړي چې ما بل مولا پسې کما معمولي مونږ خو د ټولو نه کمزور یم، خو چې د سرپي بوهۍ تدریس کوي الحمدلله زه ورته احترام لرم او زی صفت کوم، دعا ورته کوم چې الله پاک دې غټې مرتبې ته ورسي. خدا د دین دشمنان د دوی په خلاف مونږ تشدد کوو، د دین د دشمنانو په خلاف. او دا چې مخالفت نه کوي دا تساهل دی، مداهنت دی په دین کې. لہذا دا خو د همدې وجې نه دا وابیان دې حد ته ورسېده که نه. که دوی دا مداهنت نه کولې نو دا وابیان به د ګرجو نه راوتلي، اوس په خپلو ګرجو کې او په خپلو سوړو کې به ننوتې وو. داعش به اوس بېګناه مسلمانان نه حلالول. که د اول نه دې ټولو علماو د دوی په خلاف د خارجیت فتوا ورکړې وې، خوارج او روافض، تاسو ته یو نکته ووایم، خوارج او روافض ټول دین دوی تخریب کړی دی. د خوارجو په اول کې خا ده او د روافضو په اول کې را ده، مجموعه خر ده. دا دواړه چې سره یو ځای کې خر ده، نیم روافض نیم خره دي او خوارج هم نیم خره دي. دا دواړه سره ګوره عقاید سره شریک دي، مجموعه د دوی نه خر جوړیږي. دین تخریب کړی خوارج او روافضو دی د اسلام په تاریخ کې، بل څوک داسې نشي ثابتولی. حضرت علي سره خوارج وجنګېدل. د زید ابن ثابت سے فتوا مې درته ذکر کړه. بله فتوا درته ذکر کوم، د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي من صلى خلف الامام كفته قراءته. ټول دلایل چې درته وایم یوازې قرات خلف الامام موږ په 2 کلو کې نشو خلاصولی، خو درته مختصر وایم. عبدالله ابن عمر سے فرمایي من صلى خلف الامام كفته قراءته. څوک چې د امام شاته مونځ کوي د امام قرائت ورته کافي دی. موطا امام محمد صفحه 43. دارنګې قاسم ابن محمد فرمایي كان ابن عمر لا يقرأ خلف الامام جهر او لم يجهر. کتاب القراءة صفحه 146. عبدالله ابن عمر به په جهري او په سری دواړو لمونځونو کې په امام پسې قرائت نه کولو. د حضرت جابر رضی الله عنه فتوا مې درته ذکر کړه، خطرناکې فتوی درته ذکر کوم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي لیت الذي يقرأ ملئفه ترابا تحوي صفحه 100. عبدالله ابن مسعود سے فرمایي چې د هغه سړی چې د امام پسې الحمدلله لولي کاش کې چې د هغه خوله د خاورو نه ډکه وي. نو دا څوک دي چې د امام پسې الحمدلله لولي؟ وابیان دي که نه؟ کاش کې چې د دوی خولې د خاورو نه ډکې وي. او که ته وایي چې امامان هم داسې دي، نه، امامانو کې موږ دا خبرې نه کوو. امامان که خطا وي الله به 1 اجر ورکوي، که حق ته رسېدلي وي الله به 2 اجره ورکوي. خو دا غیر مجتهدینو کې دا خبره ده. لیت الذي يقرأ ملئفه ترابا. کاش کې هغه څوک چې د امام شاته قرائت کوي خولې د خاورو نه ډکه وي. تحوي صفحه 100. حضرت عبدالله ابن مسعود لمونځ کولو نو یو څو کسانو نه قرائت خلف الامام واورېدلو. کله چې عبدالله ابن مسعود د منځ نه فارغه شو نو ورته وی فرمایل چې اما آن لكم ان تفهموا اما آن لكم ان تعقلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. مخکې مې درته دا روایت پیش کړی د حضرت علي رضی الله عنه فتوا واوره. حضرت علي صاحب څه وایي؟ حضرت علي رضی الله عنه فتوا په مصنف ابن ابي شيبه کې او دارنګي په الجوهر النقي او تحوي شریف کې ذکر شوی ده. عن داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال علي من قرأ مع الامام فليس على الفطرة. حضرت علي صاحب څه وایي؟ من قرأ على الامام، چا چې د امام شاته قرائت وکړو فليس على الفطرة، دا په سنتو نه دی، د سنتو مقابل کې بدعت راځي، یعنی دا بدعتي دی. چا چې د امام شاته قرائت وکړو دی بدعتي دی. فليس على الفطرة، ليس على الفطرة معنا دا چې دا بدعتي دی. مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحه 110، دار قطنی جلد اول صفحه 121، تحوی جلد اول صفحه 100، الجوهر النقي جلد 2 صفحه 109. او دارنګ د حضرت علي رضی الله عنه د یو بل فتوی الفاظ داسې دي ان عليا قال من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرة. څوک چې د امام پسې قرائت کوي هغه د سنتو نه مخالف دی. د سنتو نه مخالف څوک بدعتي، یعنی هغه بدعتي دی. نو ما تاسو ته ویلو چې وابین بدعتیان دي، نو بدعتي پسې مون مکروه تحریمی دی. مصنف ابن ابي شيبه جلد اول صفحه 306 په مصنف عبد الرزاق او په کنز العمال کې د حضرت علي فتوا په داسې الفاظ مروي ده ان عليا قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له. څوک چې د امام شاته قرائت کوي دا غمون نه کیږي.
مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحه 129. د حضرت عبد الله ابن عباس سے فتوا درته ذکر کوم. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای عن عکرمه، د حضرت عکرمه روایت دی، هغه د عبد الله ابن عباس نه روایت کوي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته شکایت شو ان ناسا یقرؤون فی الظهر والعصر، چې څه خلق دي د امام شاته په ماسپخین او په مازیګر کې قرائت کوي. یو څه خلق دي ماسپخین او مازیګر سری مونږ کې جهري سری، یعنی په سری منځونو کې د امام شاته قرائت کوي. نو حضرت عبد الله ابن عباس یې فرمایي لو کان لی سبیل لقلعت السنتهم، که زما وس رسیدې ما به دا ژبې د بیخ نه ور باندې رایستلې وي. اوس زه متشدد شم که دغه وابیان متشدد دي، دغه مولیان چې دا کوم مولیان وایي چې دا کارونه عبث دي، دا په علم کې زیادت عبث دی. علم مناظره یو علم دی که نه دی؟ او تاسو به د بعضې احنافو نه هم اورئ هغه پټ وابیان دي وایي دا هسې عبث خبرې دي، هلکه علم عبث دی، دا خو علم المناظره دی، علم المناظره. نو سبا به یو کس را پاڅېږي هغه به وایي علم النحو عبث دی، بل به را پاڅېږي هغه وایي به علم الصرف عبث دی. دا علوم به ورو ورو کمیږي، نو ځان نه به وفاقیان جوړ کړي، ټول علوم به وباسئ. به هر تقدیر علم المناظره یو علم دی، او په علم کې دا دماغ داسې نه دی چې دا ډک شي بل شی پکې نه ځایږي. دا چې هر څومره ته استعمال کړي نو بیا هم د په زرو کې یوه برخه هم نه ده استعمال کړي. که دا ټول علوم زدم کې په زرو کې د یو برخه هم نه ده استعمال کړي. دې کې مانعت الجمع خو نه ده چې علم النحو او د علم المناظرې په مابین کې جمع متحذره ده، داسې خو نه ده. زیادت په علم کې اولاد ربي زدني علما. نو به هر تقدیر اوس عبد الله ابن عباس صاحب څه وایي؟ عبد الله ابن عباس صاحب ته شکایت وشو چې یو څه خلق دي هغه د امام شاته قرائت کوي په ماسپخین او په مازیګر کې. عبد الله ابن عباس صاحب ورته فرمایي لو کان لی سبیل لقلعت السنتهم، که زما وس رسېدی ما به دا ژبې د بیخ نه رایستلی وی ورته. پوه شوې؟ داسې فتوا ته په منبر بیان کا. نو د عبد الله ابن عباس صاحب حدیث بیان کا، خیر د تشدد مه کوه، زه صرف د دې حدیث ترجمه وکړه. لقلعت السنتهم، د بیخ نه به ما به ورباندې ژبه رایستلی وی. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأ فكانت قراءته لنا قراءة وسكوته لنا سكوتا. عجیب حدیث دی، طحاوی شریف جلد اول صفحه 120. یعنی د پیغمبر علیه السلام قرائت کړی دی، داغه قرائت مونږ ته قرائت دی کنه، او داغه سکوت زمونږ دپاره سکوتو. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امام هغه قرائت کولو نو مقتدی به سکوت کولو، نو مونږ ته هم داسې کول پکار دي چې پیغمبر علیه السلام قرائت کوي یا امام قرائت کوي نو مونږ به څه کوو؟ سکوتو. بل فتوا درته ذکر کوم د حضرت عمر صاحب. حضرت عمر خو اشداء علی الکفار دی کنه، فتوا هم داسې اشداء علی الکفار والمبتدعين ده، سخترینه فتوا ورکوي. حضرت عمر صاحب څه وایي؟ لیت الذي في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا، موت امام محمد صفحات النبی، مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحه 113. حضرت عمر فرمایي چې کاش کې د هغه چا په خوله کې تیږه وي چې د امام پسې قرائت کوي. نو اوس که کوم عاشق رسول حکومت والا وي، امارت اسلامي کې ډېر ډلګیا مشران هم به دلته درس ته راغلي وي، او ستاسو پر علاقو کې به وابیان وي. نو که عاشقان د رسول یې او که موابین په خپله علاقه کې پیدا کړو چې قرات خلف الامام کولو نو خوله کې تیږه ورټپ وهئ. د حضرت عمر صاحب په دې فتوا عمل وکړئ که نه، کاش کې ارمان یې پوره کړي. حضرت عمر صاحب څه وایي؟ کاش کې د هغه چا په خوله کې تیږه وی چې د امام پسې قرائت کوي. نو اوس د حضرت عمر په مینه کې د حضرت عمر د مینې تقاضا دا ده چې کوم ولسوالانی په تاسو کې یا کوم ډلګیا مشران یا تاسو په علاقه کې وابیان مي، د وابي او د داعشي په مابین کې تساوي ده. هر وابي داعشي دی، هر داعشي وابي دی. داسې وابي به ماته څوک پیدا نه کړي چې هغه داعشي نه عملا نه نظریاتا، نظری او عملی ضرور دی داعشي دی، هر وابي داعشي دی، او هر داعشي چې دی وابي دی. نو به هر تقدیر نظریاتي وابیان دي، نو د دوی په خلو کې تیږې ورټکوهل سیاسي امور، سیاسي فتوا هم اوس د شیخ صاحب هم فتوا ده کنه، امیر المؤمنین صاحب. نو خو اوس د داعشانو سره اصل هم جنگ روان دی. او دارنګې په مصنف ابن ابي شیبه کې د حضرت عمر فتوا داسې را نقل شوې ده عن نافع وعن ابن سیرین قال قال عمر تکفیک قراءته، تا ته د امام قراءت کافی دی. مصنف ابن ابي شیبه جلد اول صفحه 306. یو بله فتوا درته ذکر کوم. حضرت نافع او حضرت ابن سیرین هغه دواړه د حضرت عمر نه روایت کوي. حضرت عمر فرمای د مقتدی د پاره د امام قرائت کافی دی. او په یو روایت کې راځي چې حضرت عمر فرمای کاش کې د هغه سړي په خوله کې نتنا یعنی بدبویا او مردار شی وي چې قرائت خلف الامام کوي. مردار شی یعنی په خوله کې امتیاز وي، مطلب په خوله کې ګندګي وي چې د امام شاته قرائت کوي.
ردف په یو حدیث کې ګرمه تیږه راغلی ده. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وددت الذي يقرأ خلف الامام فيه جمرة. موتا امام محمد صفحات النبي مصنف ابن ابي شيبه جلد اول صفحه 316 جزء القراءات صفحه 11. یعنی حضرت سعد ابن ابي وقاص فرمایي چې زما تمنا او خواهش ده چې د امام پسې د قرائت کوونکي په خوله کې انګار وي ور وي په خوله کې. او سعد ابن ابي وقاص په یو بل فتوا کې داسي وایي وددت الذي يقرأ خلف الامام فيه حجر. کاش کې زدا خوخم چې هغه څوک چې د امام شاته قرائت کوي چې په خوله کې تیګه وي. د دې نه وروسته اوس به تاسو ته زه دا مسله ذکر کوم، ستاسو په خیال کې به دام راشي چې دا څلور وړه امامان خو وایي که نه، چې څلور وړو امامانو کې بعضې امامان وایي. نو دا زمونږ دا فتوی به آیا د دې امامانو په خلاف هم وي او که به نه وي؟ ګوره دا واورئ چې دا د وابیانو په شان عقیده او مسلک دا په امامانو کې د چا نشته. زه د څلور وړو امامانو اقوال درته ذکر کوم. په امامانو کې د وابیانو په شان قول د چا نشته. وابیان تاسو ته به همیشه داسې وایي، هر وابي چې ته ګورې ته وابي ته ووایه چې د امام شاته زه قرائت نه کومه، مونځ مې کېږي که نه کېږي، هغه به درته وایي مونځ دې باطل دی. دا ټکی دې ماته د امامانو نه ثابت کړي چې د احنافو مونځ باطل دی. څلور وړو امامانو کې کم امام دا ویلي دي چې د احنافو یا د امام شاته چې څوک قرائت نه کوي د هغه مونځ باطل دی. اول به درته د تفسیر ستاری د مؤلف دروغ ذکر کوم. د تفسیر ستاری مؤلف دی، هغه په خپل تفسیر ستاری صفحه 355 نمبر صفحه کې لیکي، داسې لیکي وایي راشئ زه تاسو ته وښایم چې د امام صاحب په دې مسله کې دوه قوله دي. امین الله هم دا لیکلی، د امین الله حواله هم درته پیش کوم، د دې وجې نه دا درته پیش کوم چې غلط هم نه کي. تفسیر ستاری دا دروغ ویلی دي او دا د دروغ نقل کوونکې به امین الله پېښوري هم دی په الحق السری کې هغه هم دا دروغ را نقل کړي دي. وایي د امام صاحب په دې کې دوه قوله دي، یو قدیم او بل جدید. نو دا وابي داسې وایي. وایي علامه شعراني په میزان الکبرا کې لیکلي دي چې د امام ابو حنیفه او د د شاګرد امام محمد دا قول چې مقتدی به الحمدلله نه وایي، دا قول قدیم یعنی زوړ دی. به امام صاحب او امام محمد د دې قول نه رجوع کړی ده او په قول جدید کې ویلي دي چې د مقتدی دپاره الحمدلله مستحبه او مستحسنه ده. دا حواله چې تاسو ته پیش کړي الحق السری خو غټ بدري جلده دی که ما یو وابي ته ویلي په کابل کې زه بندي وم او وابي م را سره بندي و. ته ګوره دا یو بله قصه درته ذکر کوم. او وابي ما ته وایي موږ ته بخاري شروع ما ورته بلکل صحیح ده، د بخاري نه بخاري پیدا نه شوه. ما راشه طحاوي شریف هلته وام وایي طحاوي شریف به شروع کړو، بخاري پیدا نه شوه. وایي ګمش کو، وایي دا ورکه که دا دومره متعصب، دا حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره متعصب. وایي ګمش کو. ترمیزي مې په پولي چرخي کې شروع کړه. چې ترمیزي مې شروع کړه، په ترمیزي کې مې دا د مذاهبو تفصیلات کول او دلایل مې بیانول. هلته وابیانو جواد الله تخاری او څه نور دوی ویلي وایي دا ترمیزي ټوله ضعیفه ده. چې زور یې ولیدو د ترمیزي نو وایي ترمیزي ټوله ضعیفه ده. ما انشاءالله چې دې پسې قرآن شروع کوم، قرآن مې هم شروع کړی و، بیا به دا م وایي چې قرآن هم ټول ضعیفه دی. ګوره وایي د امام صاحب دوه قوله دي، یو قول جدید بل قول قدیم. په قول قدیم کې ویلي دي چې د امام شاته به قرائت نه کوئ، او قول جدید کې امام صاحب ویلي دي چې د امام شاته به قرائت کوئ. دا تفسیر ستاری کې 345 نمبر صفحه کې ده او د امین الله نیاز محمد کونړي په کتاب کې الحق السری کې 4 جلد 200 نمبر صفحه ده، 4 جلد 200 نمبر. ما درته ویلي چې دوی تقلید کوي، اسی په خوله وایي چې نه کوو، صرف اردو پښتو ته نقل کوي. د تقلید دار د نیاز محمد کونړي پخوا چې هندو کوم کتابونه لیکلي دي هغه هندو پښتو ته را نقل کوي، د ځان نه هېڅ نشي ویلی او د ځان نه چې کومه خبر کړې ده نو د فرج نه پونډۍ جوړه کړې ده. ګوره تفسیر ستاری کې څه ویلي دي؟ وایي د امام صاحب دوه قوله دي، یو قول جدید بل قول قدیم. د هدایه عبارت کې خو هم شک ووتو انشاءالله چې د هدایه عبارت کې نو د امام صاحب ته دا قول منسوب کړی دی. لا مذهب دروغجنه د امام صاحب تصانیف او د احناف فقهاو په مشهور او متداول او معتبرو کتابونو کې دا قول خو نشته. نو چې دا قول نشته نو په داسې کتاب حواله درکړه چې تاسو پیدا کولی نه شئ، تر څو چې تاسو میزان الکبرا للشعراني پیدا کوئ او دومره ملکه در کې الله پاک اچي نو وخت به شکی کړي، که وابي کړی نه شکی کړی خو به یې که نه. میزان الکبرا للشعراني تاسو کې چا لیدلی دی؟ نو که نه خو په هدایه حواله ورکړه چې ټولو طالبانو سره شته، شرع وقایه باندې حواله ورکړه. د احنافو کتابونه چې په مدارسو کې متداول او مشهور دي په دې کتاب حواله نه ورکوي. منافقت ته خو ګورئ میزان الکبرا للشعراني. نو تر څو چې د دوی دروغ را معلوموي او دروغ یې داسې معمولي سړی څوک معلومولی هم نشي. اول خو دې کتاب ته لاسرسی نه کېږي، چې لاسرسی ورته وشي بیا ملکه نشته.
نو چې تر څو ملکه پیدا کیږي ډیر خلک به وابیان کړي. نو ګوره د امام محمد کتابونه شته دي، موږ په مدرسو کې وایو. موتا امام محمد هر ځای کې پیدا کیږي، کتاب الاثار هر ځای کې پیدا کیږي، په دې یو کې هم دا قول نشته. نو ته میزان الکبرى للشعراني پسې ولې ځي؟ او داسې زمریان هم شته چې هغه کتاب هم در پسې کتلی دی، میزان الکبرى للشعراني. ګوره د دروغو نه مولانا ظفر احمد العثماني رحمه الله دا احنافو کې ډیر لوی خادم انسان تیر شوی دی، اعلاء السنن د دې خدمت یې کړی دی. هغه فرمایي چې ولم اذكر بهذا الكلام في كتب العلامه الشعراني من الميزان او كشف الغمه ورحمه الامه. وای تا خو یوازې حواله ورکړي په میزان الکبرى للشعراني، ما د ټول کتابونه وکتل دا مې پکې پیدا نه کړو چې د امام صاحب دوه قول دي، یو جدید او بل قدیم. ولم اذكر بهذا الكلام، په دې کلام خو ما زه کامیاب نشم، ما چرته پیدا نه کړو. من الميزان نه په میزان الکبرى للشعراني کې مې پیدا کړو، نه په کشف الغمه کې مې پیدا کړو، نه په رحمت الامه کې ما پیدا کړو. اعلاء السنن جلد 4 صفحه 93. نو زه اوس وابیانو ته چیلنج ورکوم چې زه د امام صاحب دا قول جدید دی ما ته پیدا کړو، نو د انګریز ډالرو ته د ضرورت نشته، زه په دې غریبۍ کې تا ته 1 کروڑ روپۍ انعام درکم چې امام صاحب دا ویلی وي چې الحمدلله مستحب او مستحسن ده. دا د دوی دروغ دي. د امام محمد مشهور قول په کتاب الاثار کې ما درته ذکر کړو، صفحه 100 کې لیکلي دي قال محمد لا ينبغي ان يقرأ خلف الامام في شيء من الصلاه. نه د مناسبه چې د امام پسې په هیڅ منځ کې قرأت وکړي شي. د امام صاحب د مذهب تشریح مې درته کړې ده، دا نور درې واړه مذاهب درته ذکر کوم. نور دا مسله د وابیانو دلیل درته بلې جمعې کې وایم، بیا د رفع الیدین مسله پکې وایو را روانه جمعه کې ان شاء الله. قرأت خلف الامام کې صرف د وابیانو یو دلیل درته پیش کوم، دا پاتې شو، او بیا نور د رفع الیدین مسله شروع کوم. د امام مالک صاحب مسلک څه دی؟ امام مالک خپل مسلک په موتا کې لیکلی دی. موتا امام مالک صفحه 29 کې امام مالک صاحب څه وایي؟ د امام شاته په جهري لمونځونو کې د مقتدي د سورة فاتحې لوستلو ته نه واجب دي، نه فرض دي، نه سنت دي، او په سري لمونځونو کې ورته اجازت ده، لیکن واجب او فرض بیا هم نه ده. ګوره امام مالک صاحب مذهب دا دی چې په جهري لمونځونو کې مقتدي ته اجازت نشته او په سري لمونځونو کې ورته اجازت ده، فرض یې ګوره ورته ونه ویلې. د وابیانو په مسلک کې ما درته ویلو چې 2 ټکي دي، و باطل ورته وایي د احنافو مونځ ته، او قرأت ته څه وایي؟ فرض. نو 4 وړو امامانو داسې نه دی ویلي. امام مالک صاحب مسلک دا دی چې په جهري مونځ کې مقتدیانو ته قرأت اجازت د خلف الامام نشته په جهري لمونځونو کې، او په سري لمونځونو کې صرف اجازت دی، واجب او فرض او سنت او مستحب دی نه دی ویلي، صرف اجازت یې لیکلی دی. صفحه 29. ګوره مشهور غیر مقلد عبدالرحمن مبارک پوری، دا د وابیانو ډیر غټ مصنف اعظم دی، هغه څه وایي؟ قال الزهري ومالك وابن المبارك واحمد واسحاق يقرأ فيما اسر فيه ولا يقرأ فيما جهر به. تحفة الاحوزي جلد اول صفحه 250. یعنی امام مالک او ابن المبارک او امام احمد او امام اسحاق فرمایي چې په سری منځونو کې مقتدی قرأت کولای شي، په سری منځونو کې کولای شي، اجازت شو، او په جهري منځونو کې قرأت نشته، جایز نه ده. ګوره د امام مالک سره مسلک هم زده کړو ان شاء الله. د وابیانو نه د مسلک خلاف دی. د امام شافعي رحمه الله په مسلک کې د علماو اختلاف دی، څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي، خو ښه دا ده چې موږ د امام شافعي صاحب مذهب د امام شافعي صاحب د کتاب الام نه را نقل کړو. دا د امام شافعي صاحب اخرنی کتاب دی. نو که په نورو کتابو کې څه نور اقوال وابیان را نقل کوي، د اخرنی قول به د ناسخ په مرتبه کې وي، ځکه دا د امام شافعي صاحب اخرنی خپل تصنیف دی کتاب الام. نو کتاب الام کې امام شافعي صاحب څه لیکي؟ هغه داسې وایي: ونحن نقول كل صلاة صليت خلف الامام والامام يقرأ قراءة لا يسمع فيها قرأ فيها. کتاب الام صفحه جلد و صفحه 153 نمبر صفحه ده. یعنی امام شافعي سے فرمایي: ونحن نقول من داسې وایو كل صلاة صليت خلف الامام، هر من چې د امام شاته کیږي، والامام يقرأ قراءة او امام داسې قراءت کوي لا يسمع فيها چې په مانځه کې نه اورېدل کیږي، یعنی سری مونځ وي، نو قرأ فيها. مقتدی بدل ته قراءت کوي. ګوره په سری مونځ کې به قراءت کوي، په جهري مونځ کې اجازت ورنکړو او په سری مونځ کې اجازت ورکړو،
داسې ونه ویل چې فرض دی یا واجب دی یا سنت دی، خو په سری کې اجازت وشته او په جهري کې ګوره اجازت یې ورنه کړو. دا د امام شافعي صاحب د اخیرني کتاب عبارت دی، کتاب الام. نو که نور اقوال وابیان را نقل کړي دا قول به د هغې دپاره ناسخي. د امام احمد ابن حنبل قول درته را نقل کوم. امام احمد ابن حنبل په جهري لمانځه کې د امام شاته د قرائت کولو قائل نه دی، وایي د امام شاته به په جهري مونځ کې قرائت نه کیږي، بلکې دې ته شاذ او خلاف الاجماع ویلی دی. وایي د امام شاته چې څوک په جهري مونځ کې قرائت کوي دا د شاذو خلکو مسلک دی او خلاف الاجماع دی. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي بخلاف وجوبها فی حال الجهر، په خلاف د دینه چې په جهري مونځ کې د امام شاته څوک قرائت ته واجب وایي فانه شاذ، دا شاذ قول دی. حتی نقل احمد، تر دې چې امام احمد ابن حنبل را نقل کړی دا الاجماع على خلافه، د دې په خلاف امام احمد ابن حنبل اجماع را نقل کړی دا. فتاوا ابن تیمیه جلد اول صفحه 106 یعنی سورة فاتحه ته د امام پسې په جهري المنځونو کې واجب ویل شاذ او نادر قول دی، تر دې چې امام احمد د دې قول په خلاف باندې اجماع را نقل کړی دا. دا ابن تیمیه قول دی. دارنګه موفق ابن قدامه الحنبلی لیکي وجمله ذلك أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام ولا فيما لا يجهر به، نص عليه أحمد في رواية الجماعة. مغني ابن قدامة جلد اول صفحه 600 یعنی حاصل د کلام دا شو چې د امام شاته په جهري المنځونو کې د سورة فاتحه لوستل واجب نه دي، نه په جهري کې او نه په سري المنځونو کې. امام احمد هم په دغه خبره باندې صراحت کړی دی. دا مې څلور مذاهب درته پیش کړه. نو خلاصه دا چې د وابیانو دا مسلک د څلور وړو امامانو د مسلک نه خلاف دی، لہذا موږ وایو چې دا شاذ او باطل قول دی او موږ د دوی په خلاف دا تشدد ځکه کوو چې دوی په قرات خلف الامام کې ګناهګار دي، مونځ نه کیږي لکه دا کوم صحابه مخکې مې چېرته فتوی تیر کړي. دا د قرات خلف الامام بحث مې درته ختم کړو. مخکې تاسو سره ما وعده کړې وه چې خارجي 15 اعتراضه به درته د وابیانو را نقل کړم او د هغې نه وروسته همیشه تاسو ته زه یو چل وښیم. د حق نواز جنګوي صاحب نه دا د شیعګانو په خلاف چې د کفر فتوا ورکړه، دې څه مجبوره کړو چې د شیعګانو په خلاف د کفر فتوا ورکړه؟ پوهېږئ حق نواز جنګوي صاحب وایي زه دې خبرې مجبوره کړم چې شیعګانو به اعتراض وکړو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه معاذ الله کافر دی. زموږ دلایلو زموږ علماو به ورته د دلایلو انبار ولګولو چې دا صحابي دی کافر نه دی، اله به ابوبکر صدیق صاحب ترې نه خلاصولو. بیا به اعتراض وکړو حضرت عمر رضی الله عنه معاذ الله کافر دی، نو موږ به یې له دا ترې نه خلاصولو. وایي دا دفاعي حالت نه تیر شئ چې تاسو د ابوبکر صدیق صاحب دفاع کوئ، د حضرت عمر صاحب دفاع کوئ، تعرضي حالت خپل کوي چې شیعه کافر دی او د ځمکې په سر بدترین کافر شیعه دی. اوس یې ځان مسلمان ثابت کړي. ابوبکر صدیق صاحب په ځای پاتې وي، حضرت عمر صاحب په ځای پاتې وي، شیعه به دې کې مصروف شي چې د خپل ایمان او د اسلام دلایل به اوس وایي چې زه مسلمان یم. ابوبکر صدیق صاحب به ترې نه خلاص شي، حضرت عمر صاحب به ترې نه خلاص شي. د وابیانو په خلاف هم ګوره یو حق نواز جنګوي به الله پاک را پیدا کړي، دا به هم په هغه ځای ودرئ په کوم ځای چې نن شیعګان ولاړ دي. داسې به راشي شیعګانو لا تر اوسه نه ویلي چې زنا په 3 قسمه ده او 3 قسم زنا د انبیاو د معاذ الله، او وابیانو وویلې ده. نو ګوره همیشه زه به یو 15 د دوی اعتراضونه را نقل کړم، خو 15 به تاسو ته اعتراضات وښیم چې په دوی وکړئ. دا تعرضي حالت به درته وښیم. دوی دې بیا خپل ځان خلاص کړي، د خپلو ګنده مسایلو دپاره دي دوی بیا جوابونه پیدا کړي. اوله مسله دا ده په تیرو درسونو کې ما تاسو ته ویلي چې دوی په احنافو باندې دا اعتراض کوي چې احنافو داسې لیکلي دي چې په اجرت باندې په زنا په دې باندې حد نشته. دا به د دوی نه تاسو اورئ چې په احنافو اعتراض کوي چې په فقه کې دا لیکلي دي چې یوې ښځې په اجرت باندې زنا وکړه، یعنی یو سړي په اجرت باندې په کرایه باندې زنانه راوستله معاذ الله او زنا یې ورسره وکړه، نو په ده باندې حد نشته. دا اعتراض دی که نه؟ دا د دوی عمومي اعتراض دی. تاسو د دې اعتراض نه ورته جواب ورکئ چې ګوره اعتراض دا دی. تاسو ته زه د فقه یو عبارت وښیم. په فقه کې په دې مسله کې 2 قوله دي، یو غیر مفتا به قول دی او یو مفتا به قول دی. غیر مفتا به قول پکې دا دی چې دې سړي او ښځې ته تعزیر دی، حد نشته بلکې څه شی دی شابسي تعزیر دی. دې سړي او ښځې ته چې په پیسو سره زنا کړې ده دوی ته تعزیر دی.
حد ورته نشته، دا غیر مفتابه قول دی. غیر مفتابه په مطلب پوه شئ، په دې قول به عمل نه کیږي، دا غیر مفتابه قول دی. او د غیر مفتابه قول د پاره دلیل دا دی چې دا حدود چې دي دا په شبهاتو باندې ساقطیږي. حدود په شبهاتو باندې ساقطیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادرؤوا الحدود علی المسلمین ما استطعتم، تر څوم چې وس رسیږي نو حدود دفع کوي. په دې کې شبهه د مهر راغلی ده چې دا پیسې د ورکړي دي او دا عقد دوی سره کړي، دا عقد مشابه د نکاح سره دی، دا پیسې مشابه د مهر سره دي، لہذا دوی ته تعذیر دی د دې شبهې په وجه، خو حد ورته نشته. دا غیر مفتابه قول دی. په دې قول احناف عمل نه کوي. مفتابه قول د احناف په نس دا دی. مفتابه قول حواله زده کوي. والحق وجوب الحد، حق دا ده چې په دوی حد واجب دی. کالمستاجره للخدمت، لکه کومه ښځه چې په کرایه د خدمت دپاره راوستلی شي او زنا ورسره وشي، نو حق دا دی چې په دوی حد شته. مفتابه قول د فقه دا دی. در مختار جلد 3 صفحه 150 او صفحه 72 کما هو قولهما دی ورسره لیکلي. در المختار صفحه جلد 3 او صفحه 150. یعنی د امام صاحب یو قول د صاحبینو په شان دی چې وجوب الحد دی او امدا مفتابه قول دی. ګوره خلاصه د دې جواب دا ده چې زنا د اجرت د احناف په نسبت باندې ګناه کبیره ده. اختلاف پدې کې دی چې موجب د حد دی او که د شبهې د وجه نه موجب د تعذیر دی. نو د امام صاحب نه پکې دواړه قول شته، لیکن مفتابه قول پکې دا دی چې موجب د حد دی. په کرایه او په اجرت باندې چې زنا وکړه په د حد دی. عالمگیری جلد 2 صفحه 49 پوه شئ. لیکن د دې په خلاف دا نزول الابرار د دې وابیانو کتاب دی. د نزول الابرار جلد 3 صفحه 33 کې لیکي چې متعه جایزه ده. صيغه چې ورته وایي دا د شیعاګانو متعه په کرایه باندې زنا ده. متعه دې ته وایي چې ته یو ځای ته لاړ شي او هغې ځای کې یوې ښځې ته وایي چې تر یوې میاشتې پورې په 1000 روپۍ ما سره پاتې شه، دا اجرتي زنا ده. دوی وایي په دې نزول الابرار کې لیکي چې په دې کې د 100 شهیدانو اجر دی. دا درته اوس زه حوالې پیش کوم. خدا یو اعتراض شو، په دې جواب خو پوه شو ان شاء الله. وابیان په تاسو اعتراض کوي چې په اجرت باندې زنا جایزه ده، تاسو به څه ورته وایي؟ دوه قول دي. جایزه خو بالکل نه ده. یو قول غیر مفتابه دی چې دې ته تعذیر دی. دویم قول مفتابه دی. والحق وجوب الحد كالمستاجره للخدمه. خدا اعتراض نیاز محمد کونړي په دې خپل کتاب کې ذکر کړی دی. دا درته د ځان نه وایم. ګوره صفحه 209 کې دا اعتراض لیکلی دی. دا دی. ها 209 او د مسالې نمبر دی 111. په فقه کې راځي لکه قاضي خان چې یو سړی په یو زنانه په کرایه راولي او زنا ورسره وکړي نو حد پرې نشته. دا دی که نه؟ تاسو ما ورته جواب ولیکلو. در مختار وګوره. والحق وجوب الحد، حق دا دی چې حد ور باندې واجب دی. کالمستاجره للخدمه، لکه څوک چې په کرایه باندې زنانه راولي د پاره د خدمت. الزامن زه د امین الله ته وایم چې تا لیکلي دي چې د یوې زنانه سره چا په روژه کې جما وکړه، روژه نه ماتېږي. د ودې زنانه سره یوه زنانه وده ده، صفحه 233 کې لیکلي دي. یوه زنانه وده ده او بل سړی راغی. فقه کې راځي چې د مانځه د قضا ها مسله نمبر 100 ده، مسله نمبر 99 دا ده. په فقه کې راځي چې د ودې زنانه سره چې روژه کې چا جما وکړه نو د هغې روژه ماته شوه. فقه کې داسې لیکلي چې د ښځې سره جما وشوه نو روژه یې ماته ده. او دی څه لیکي؟ څه دلیل دی؟ په لأنه خو کار نه کېږي. پوه شو ورباندې؟ دا الزامن دی. خپل ګن ته دې جواب وکړه چې په روژه کې چا د ښځې سره جما وکړه روژه یې نه ماتېږي. حد خو لا په ځای پرېږده، د سره روژه نه ماتېږي. نو اوله مسله په اجرت باندې چې چا زنا وکړه نو په دې کې د احنافو 2 قول دي. شابسي. یو قول غیر مفتابه دی چې په د تعذیر دی. دویم قول مفتابه دی چې والحق وجوب الحد كالمستاجره للخدمه. ها دویم اعتراض درته په تیره جمعه کې ما پیش کړی د الله پاک په توفیق باندې. په تیره جمعه کې ما درته د علاج لپاره په وینه او په بولو باندې د قرآن لیکل جایز دي که ناجایز دي؟ تاسو وایئ. په وینه او په بولو باندې په میتیازو چې د سړي د پوزو وینه نه درېږي، مریض دی
او یو چا ورته ویل چې ته داسې علاج وکړه چې په وینه قرآن ولیکه په دې تندي سورت فاتحه یا سورت اخلاص ولیکه یا په امتیازو باندې دې په تندي سورت فاتحه او سورت اخلاص ولیکه نو تا ته به الله پاک علاج درکړي. دا جایز دی که ناجایز دی؟ شاباسي ناجایز دی. ښه فتاوی شامی کې داسې لیکلي چې دا ناجایز دی، وابیان د هغې نه دا اخذ کوي چې دا جایز دی. ګوره د فتاوی شامی عبارت دا دی، تاسو خو انشاءالله چې علم کړی دی، اکثره طالبان به لږ لږ د منطقو سره بلدي. نو ګوره د دې جواب علماو په دوو طریقو باندې کړی دی. په فقه کې داسې عبارت دی چې ففقه کې داسې عبارت دی چې لو كتب الفاتحه کچرته الحمدلله ولیکله د یو سړي د پوزو نه وینه روانه ده، لو رعفه د یو سړي د پوزو نه وینه روانه ده او یې څه بله بیماري ده ازا خارج کې درته مدد میرا پیدا نه کړ خو په دې کتاب کې شته د یوسف جیپوري کتاب دی 199 نمبر صفحه ده او 199 نمبر اعتراض دی. ګوره جو نکسیر بند نہ ہوتے تو قرآن کی آیات کو خون سی پیشاب پر لکھنا جائز ہے. دا د حقیقت الفقه دا د وابینو کتاب دی د یوسف جیپوري په فقه دا اعتراض کړی دی چې په فقه کې داسې لیکلي دي چې د یو سړي د پوزو نه وینه نه درېږي او دی په سورت فاتحه په دې تندي باندې ولیکي او یا سورت اخلاص په تندي باندې ولیکي نو د ده دپاره دا د قرآن لیکل په تندي یا په پوزه باندې جایز دي. ګوره اصل کې داسې دی ښه تاسو ته علمي جواب زه در کوم. په فقه کې داسې لیکلي چې دا ناجایز دی او دوی په اعتراض کې دا وایي چې دا جایز دی. شامی کې چې دا عبارت دی داسې لیکي لو عرعفه کچرته د پوزو نه وینه روانه وه فكتب الفاتحه بالدم الحمدلله په وینه ولیکله على جبهته په تندي وانفه او په پوزه للاستشفاء وبالبول ايضا د پاره د استشفاء دا رنګ په بولو کې ولیکله نو څه لیکي ان علم فيه شفاء لا بأس به ولم ينقل. دا عبارت زده کړه ان علم فيه شفاء لا بأس به ولم ينقل. تاسو منطق ویلی دی ان علم فيه شفاء دا مقدم دی لا بأس به دی تالی دی او تاسو وی عام منطقو کې چې رفع د تالی نتیجه ورکوي رفع د مقدم لكن التالي باطل فالمقدم مثله داسي وي او وزع د مقدم نتیجه ورکوي وزع د تالی لكن المقدم حق فالتالي مثله وي. خو کله چې د مقدم او د تالی په مابین کې مساوات وي نو بیا رفع د تالی نتیجه ورکوي رفع د مقدم او رفع د مقدم نتیجه ورکوي رفع د تالی چې د دواړو په مابین کې مساوات وي. لکه لو كان هذا زيدا لكان انسانا لو كان هذا انسانا لكان ناطقا کده انسان وی نو دی به ناطق وي. دا مقدم او تالی په مابین کې مساوات دی. د هر یو رفع د بل رفع راولي. لم يكن انسانا نو لم يكن ناطقا لم يكن ناطقا نو لم يكن انسانا. دا قانون په حمدالله کې زده کړی دی. دلته اوس ګوره مسله دا ده لو علم فيه شفاء کچرته دته ان علم فيه شفاء دی مقدم لا بأس به دی تالی په مسله پوه شوي. ان علم فيه شفاء کچرته علم چې په دې کې شفا شته دی مقدم لا بأس به دی تالی لكنه لم ينقل ولم ينقل لیکن دا را نقل کړی شوی نه ده. ولم ينقل دا معنا چې ولم يعلم یعنی مقدم باطل دی. علم د شفا نشته نو لا بأس به نشته بلکې به بأس شو. په مسله پوه شوي. ان علم فيه شفاء دی مقدم لا بأس به دی تالی د مقدم او د تالی په مابین کې مساوات دی. ولم ينقل څه معنا ولم يعلم یعنی مقدم باطل دی نو تالی باطل دی لا بأس به باطل دی
نو بأس به شو، یعنی چې دا په تندي او په پوزه لیکي دي کې ګناه ده. شامي داسې وایي چې په دې کې ګناه ده او دا دلګان وایي دوی وایي چې شامي وایي چې دا جایزه ده. چېرته ویلي چې دا جایزه ده؟ له خو علم زده کړه، علم ته شرع تهذیب ته سر ورښکاره کړه. ان علم فيه شفاء دی مقدم، لا بأس به دی تالي، ولم ينقل یعنی ولم يعلم. د دې ترجمه مې په لم يعلم ولې وکړه. ګوره د علم درې طریقې دي چې په دې کې شفا ده. په تندي چې ته بسم الله الحمدلله لیکي په وینه یا په میتیازو، نو د علم طریقې درې دي. یو طریقه د علم طب دی چې ډاکټر درته وایي، یو طریقه د علم عقل دی چې عقل درته وایي، یو طریقه د علم نقل دی چې نقل داسې راشي چې یاره په دې کې شفا ده. طریقې د علم درې دي. د عقل په طریقه خدا علم نشته، عقل خدا نه وایي، طب هم دا نه وایي. دا دوه طریقې خو بداهتاً منتفي دي. دریمه طریقه ولم ينقل شامي منتفي کړه چې نقل هم پکې نشته. نو درې طرق د علم دي، یا به علم طباً راځي، یا به عقلاً راځي، یا به نقلاً راځي. طباً او عقلاً خو بداهتاً نشته، نو نقلاً هم نشته. چې نقلاً نشته لہذا علم پې نشته، علم نشته، نو مقدم باطل شو کنه. ان علم فيه شفاء، علم د شفا را نغلو، نو لا بأس به، لا بأس به را نغلو بلکې به بأس شو. لکه ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود، لیکن شمس طالع نه ده نو نهار به موجود نه. نو دلتم ان علم فيه شفاء موجود نشو، علم د شفا را نغلو، نو لا بأس به موجود نشو بلکې به بأس شو. ان شاء الله چې اوس په خبره پوه شوي. دوی وایي چې د علاج لپاره په وینو او په بولو باندې د قرآن لیکل وایي د احنافو په نس جایز دي. کوم ځای کې جایز دي؟ لعنت الله علی الکاذبین. عبارت پیش کړه چې موږ درته پکې تحقیق وکړو. بالفرض که ستا په رایه شي دا د هغه چا په نس باندې امام صاحب تصریح کوي، امام صاحب حتی یخشى علیه الموت، که د مرګ ویره دي مې لیکل پې ناجایز دي. که د مرګ ویره دي، امام صاحب خپل قول دا دی، که د مرګ ویره وي په میتیازو په بولو به په تندي قرآن کریم نه لیکي. وقد علم انه لو كتب الفاتحه او الاخلاص بذلك الدم على جبهته فلا يرخص فيه. امام صاحب په دې کې رخصت نشته. نو د امام صاحب په مذهب رخصت نشته. البته بعض فقها چې علاج بالحرام ته جایز وي، علاج بالحرام، نو څوک چې علاج بالحرام ته جایز وي او د دې مریض علاج په دې کې منحصر شي، بل علاج په دنیا کې نه، نو د اضطرار په حالت کې چې اوس یو طرف ته مرګ دی او بل طرف ته د بسم الله او د الحمدلله لیکل دي په تندي، نو بعضې فقها چې علاج بالحرام ته جایز وي د هغوی په نیز جایز دی. خو د هغوی په نیز شرطونه دا دي چې دا به یقین وي چې په دې علاج بالحرام کې شفا ده. دویم د علاج بالحلال به هیڅ صورت بل نه وي. دریم د مرګ خطر به غالبي. څلورم ماهر مسلمان حاذق طبیب به د دې علاج تجویز کړی وي. نو په دې شرطونو بیا د هغې فقهاو په نیز جایزه ده چې څوک علاج بالحرام ته جایز وي. وابیانو باندې الزامي زه خبرې کوم، الزامي د وابیانو په نیز وینه پاکه ده. وابیان وینې ته څه وایي شابسي؟ پاکه. نو په پاک شي د قرآن لیکل جایز دي که ناجایز دي؟ وابیان دې جواب راکړي. وینه د انسان پاکه ده، دوی وایي پاکه ده. خو په پاک شي یو سړي قرآن ولیکلو په تندي یا په پوزه، وابي دې جواب راکړي چې په دې پاک شي د قرآن لیکل جایز دي که ناجایز دي؟ د وابیانو په نیز د بول د ما یؤکل لحمه، د کومو حیواناتو میتیازي چې د کومو حلالو حیواناتو چې غوښې خوړلی شي د هغوی میتیازي د روح افزا شربت دی د دوی په نیز. نو اوس د دوی ماته وایي چې د حلالو حیواناتو میتیازي پاکې دي، د دوی په دې میتیازو چې پاکې دي آیا قرآن لیکل جایز دي که ناجایز دي؟ که ناجایز وي د دې پاک شي استثنا دې ولې وکړه؟ دا خو هم پاک دی ستا په نیز، د وابي په نیز پاک دی. د حلالو حیواناتو میتیازي پاکې دي، نو چې پاکې دي په پاک شي د قرآن لیکل څه حرج لري؟ وابیان دې راته جواب راکړي. دا دوه اعتراضات تاسو په وابیانو وکړئ. نور اعتراضات درته وروسته خطرناک ذکر کوم. یو بل اعتراض یې کړی دی، د امین الله دلته اعتراض کړی دی او تاسو عجیب اعتراض دی. صفحه 240 ده، په 240مه صفحه کې دی داسې لیکي، وای په فقه کې داسې راځي لکه قاضي خان چې یو سړي د ماشومې جنۍ سره زنا وکړه، معاذ الله د ماشومې جنۍ سره زنا وکړه او ویش کوله. څه ورسره لیکي؟ ویش کوله، زنا یې وکړه او ویش کوله. که دا د ویش کوله ټکې ما ته را پیدا کړو په فقه کې که نه، 1 کروڑ خو ما مخکې چیلنج ورکړی، 10 کروڑه به زه ورته په یو ټکي ورکړم. که دا د ویش کولو ټکې په فقه کې را پیدا کړو چې زنا یې وکړه او ویش لوله، نو حد پرې نشته، بیا لیکي فلا حول ولا قوة الا بالله. دا هم فقاهت دی. دا اعتراض په فقه باندې کړی دی چې د ماشوم نجلۍ سره چا زنا وکړه نو په هغې باندې حد نشته.
تاسو ورته جواب ورکړئ. ګوره دا اعتراض دا نوی نه دی، دا ما په احقاق الحق کې لیکلی دی 629 نمبر صفحه کې. انشاءالله چې هلته بیا ورپسې ګورئ را پیدا به کوئ. 629 نمبر صفحه کې دا اعتراض دی. په فقه کې داسې لیکلي دي دا غلط شو. 629 کې احقاق الحق کې ما نه دی لیکلی، خو احقاق الحق کې ما دا جواب لیکلی دی. چېرته بیا را پیدا کوم. په فقه کې داسې لیکلي دي چې یو سړي معاذ الله 613 نمبر صفحه ده، په 613 نمبر صفحه کې ګوره که یو سړي دا اعتراض له مذهب جیپوري هم کړی دی. نو ګوره داسې لیکلي دي، اول د اعتراض د مذهب جیپوري په دې حقیقت الفقه کې کړی دی، او بیا مین الله خو د دې نه قیخوري کړی دی. دی وایي زه تقلید نه کوم، خو د ده تقلید کوي. دا هغه ریچن هندو پورې هم لاسرسی نه کېږي. د دا ریچن هندو نه نقل کړی دی او د بیا د دې نه نقل کړی دی. نو ګوره هغه اعتراض داسې کړی چې په فقه کې لیکلي دي چې نابالغ هلک یا مجنون چې د عاقلې بالغې ښځې سره وتې وکړي نو په واطعې او موطئې دواړو باندې حد نشته. ښه دا مسله مې را پیدا نه کړه په دې احقاق الحق کې، خو ما لیکلې ده، بیا تاسو فهرست کې وګورئ. هلته داسې لیکلي دي چې یو سړي کوښښ وکړو چې د داسې ماشومې سره جما وکړي چې د هغې سره جما ممکنه نه وي، او د کوښښ د جما وکړو، نو جما نه ده شوې. داسې وړه ماشومه ده چې جما ورسره ممکنه نه ده، د جما قابل نه ده، جما ورسره نه کېږي، او د کوښښ د جما وکړو، یعنی ځان یې هسې وسولولو را وسولولو، نو په دې سړي حد شته که نشته؟ نو په فقه کې داسې لیکلي چې په دې سړي باندې حد نشته. او دی لیکي چې دلته داسې لیکلي دي چې چا ورسره جما وکړه او ویش لوله نو په هغه باندې حد نشته. معاذ الله چې جما وشي بیا ور باندې حد شته. د فقه مسله په هغې صورت کې ده چې جما نه شوي، د کوښښ د جما کړی دی، دا د پیدا مې کړو. 222 نمبر صفحه کې د اعتراض کړی دی. حقیقت الفقه، دا حقیقت الفقه د کتاب دی، په دې کې مسأله نمبر 404 ده. په دې کې په فقه اعتراض کړی دی چې په فقه کې لیکلي دي چې کوم سړی چې د صغیرې نابالغ نجلۍ سره زنا وکړي نو په دواړو باندې حد نشته. زموږ د زمانې له مذهبه نیاز محمد کونړی چې ځان ته مین الله پېښوري وایي، د جیپوري د اعتراض را پټوي، را نقل کوي، او دا اعتراض په داسې الفاظو ذکر کوي لکه اوس چې ما درته پیش کړو چې په فقه کې راځي په قاضي خان جلد 4 صفحه 400 کې چې یو سړی د ماشومې جنۍ سره زنا وکړه او ویش کوله نو حد پرې نشته. فلا حول ولا قوة الا بالله. دا د کتاب دی او په دې کې صفحه تقریبا 240 نمبر صفحه ده. اعتراض نمبر 114 دی. تاسو ورته جواب ورکړئ چې د دې عبارت نه مخکې په عالمګیري کې داسې دي چې ان زنا صحیح، د عالمګیري عبارت وګوره، ان زنا صحیح بمجنونة او صغیرة یجامع مثلها حد الرجل خاصة. عبارت الفاظ ته ان زنا صحیح، که روغ سړي زنا وکړه، د چا سره زنا وکړه؟ بمجنونة، د لیونۍ سره. روغ سړی دی د لیونۍ سره زنا وکړه نو په دې سړي حد شته او په لیونۍ نشته، ځکه لیونۍ مرفوع القلم ده. او صغیرة یجامع مثلها، یا روغ سړی دی د داسې صغیرې سره جما وکړه چې د هغې سره جما ممکنه وي، جما ورسره کېږي، نو حد الرجل خاصة، په سړي به حد جاري کړي، خو په دې صغیرې او په دې مجنونې به نه جاري کړي، ځکه صغیره او مجنونه مرفوع القلم دي، په هغه سړي به حد جاري کړي چې جما ورسره کېدی شوه. نو که یو سړی د لیونۍ ښځې سره زنا وکړي او یا یې د داسې صغیرې سره جما وکړه چې د هغې سره وتې کېږي نو صرف په سړي به حد جاري شي. ګوره عالمګیري کې جلد 2 صفحه 109. البته که کوم بدکاره وابي د داسې صغیرې سره د وتې کوښښ وکړو چې جما ورسره نه کېږي نو چونکې په دې فعل د زنا تعریف نه صادق کېږي، هسې ځان سولولی را سولولی دی، نو په ده حد نشته بلکې په ده تعزیر دی. لہذا دې سړي ته به د زنا حد نه ورکول کېږي. نو که د دې فعل په وجه هلته لیکلي که ماشومه مړه شوه نو سړي ته به د مرګ سزا ورکړي، او که ماشومه مړه نه شوه نو د دې په وجه به تعزیرا نورې سزاګانې ورکړي. نو د داسې ماشومې سره چې زنا ورسره نه کېږي، زنا شوې نه ده او نه د زنا تعریف پې صادق دی، نو د زنا حد به څرنګه ولګوي؟ داسې لیکلي اذا سنا بصبیة فلا حد علیها، هلته داسې لیکلي. بل اعتراض ټیم که کم یو بل اعتراض به هم درته ذکر کړم. زه 4 منټو کې یو بل اعتراض هم کولی شو. ښه زه دا اعتراضونه به بس کړو. 3 اعتراض مې درته ذکر کړ که نه، اوس جرحن په دوی باندې الزامن درته وایم. دا د وابیانو کتاب د نزول الابرار من فقه النبي المختار، دا د در مختار په مقابله کې لیکلی،
او بیا داسې ویلي چې در مختار د امتي فقه ده، دا زما کتاب کې دا وایي د نبي فقه ده، دا وایي د نبي فقه ده. راشي چې د دې نبي په فقه کې څه لیکلي. د دې نور مسایل به درته په بل ځای کې انشاءالله چې ذکر کوم. خدا دریم جلد ده او 94 نمبر صفحه ده. په دریم جلد او 94 صفحه کې دی لیکي لقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نزلت في وليد بن عقبة وكذلك قوله تعالى من كان مؤمنا كمن كان فاسقا يعلم منه أن من الصحابة من هو فاسق. وګوره د دینه دا معلومه شو چې په صحابو کې بعضی فاسقانو هغه کم دي چې فاسقان دي كالوليد ومثله يقال في حق معاوية وعمر ومغيرة وسمرة. دا شپږ صحابه یاد کړي دي چې دا شپږ صحابه معاذ الله فاسقان دي. نزول الابرار دا د نبی فقه ده. ما درته ویلو چې هر وبي ځان ته نبی وایي، فقه خپل ده او دا د نبی فقه ده، مطلب وحید زمان ځان ته نبی ویل دی. دا یو مسله د دې مسلې جواب درکې. دویم نزول الابرار صفحه 49 کې دی لیکي نزول الابرار صفحه 49 دا صفحه 49 اول جلد ده. په دې کې څه لیکي؟ والمنی طاهر، منی پاک ده. صحیح شو؟ والمنی طاهر دا عبارت خو تاسو تخکاری. والمنی طاهر، منی وای طاهر ده. دلته ما ورپسې یو رقم لیکلی هغه هم راواړم چې دواړه درته یو ځای وایم. والمنی طاهر وای منی پاک ده سواء كان رطبا او يابسا، منی وچوي کلمدوي، مغلظا او غیر مغلظ، مغلظي که غیر مغلظي. دارنګي وای وکذالک الدم، دارنګي وینه پاک ده، ټولي ویني پاکي دي غیر دم الحیض، یوازې د حیض وینه چې د دانه جسد ده، نور ټولي ویني پاکي دي. وکذالک رطوبه الفرج، رطوبت د فرج میتیازي وی کنه. وکذالک رطوبه الفرج، د فرج رطوبت هم پاک ده، یعنی میتیاز هم پاکي دي، د خزي میتیاز. رطوبه الفجر، رطوبه الفرج طاهر، د فرج رطوبت پاک ده. دارنګي وکذالک الخمر، شراب پاک دي. شراب څه شي دي؟ پاک. وبول ما يؤكل لحمه، دارنګي د هغه حیواناتو چې میتیازي غوخه خوړلې شي د غوي میتیازي پاکي دي. وما لا يؤكل لحمه، او د کوم حیواناتو غوخه چې نشي خوړل لکه سپې د میتیازي پاکي دي. ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ولا نجس عندنا، زمون پنځ هیڅ نجاست نشتا الا غایت الانسان وبوله، مگر غټه ګندګي د انسان او وړه ګندګي د انسان، بس دغه ډوړه نجس دي. نور د سپی میتیازم پاکي دي، د غوام پاکي دي، د اوخم پاکي دي. نو ما ورپسې ډرامه داسې لیکلې ده چې ګوره د وابیانو د کوکا کولا او پیپسي ته ضرورت نشته. تاسو په میلمستیا کې کوکا کولا خورئ کنه او پیپسیانی ورپسې کوي. نو دوی سپی کولا، پیل کولا، قچر کولا، اوخ کولا، غوا کولا او دارنګي د میتیازو نه جوړې شوي کوکا کولا، دا چې کله در سره میلمانه شو دا به ورته ورکوي. ځکه دا وایم ته پاکي ولې پې خفه کېږي. ما ته ووایه چې کوم شی زما په نیز پاکي چې زه به تا ته میلمستیا کې د پسه غوښه درکړم چې خوشحالېږم که نه. او زه تا ته وایم چې کوم شی ستا په نیز پاک دی هغه درته په میلمستیا کې در کوم. سپی کولا، خر کولا، اوښ کولا. نو په دې بیا د دې څه جواب دی؟ د دې څه دلیل دی؟ سپی کولا په کوم دلیل پاکه ده؟ غوا کولا په کوم دلیل پاکه ده؟ یو بل خطرناکه مسئلې درته ذکر کوم. دا سیاف چې په پارلمان کې ناست دی، سیاف په پارلمان کې ناست دی او د لوڅو جنکیو سره دا وبي چې په پارلمان کې ناست دی، دوی ته وحید الزمان فتوا ورکړې ده. ويجوز ارضاع الكبير ولو كان ذا لحيه لتجويز النظر. یو غاټ ګیرور سیاف دی او یو پیغله په صلیبي پارلمان کې دته تی ورکوي، و دا تی ورکول د دې لپاره جایز دي چې دته نظر جایز شي. لکه سیاف چې په پارلمان کې خزو ته ګوري را ګوري کنه، نو دې خزو دته تی ورکړی دی. يجوز ارضاع الكبير، جایز دی غټ سړی ته تی ورکول، ولو كان ذا لحيه، اگر چې ګیروري یو خزه یو غاټ ګیرور پردي سړی ته تی ورکوي. د څه دپاره؟ لتجویز النظر، د دې دپاره چې نظر ورته جایز شي. ګوره دا وایي جایز دی. دا مسله په کوم دلیل ثابته ده؟ دا خو بعینه ما ته پرون چې یو چا ویلي وای دا وابیان اکثره بیرته نه حنفیان کېږي. نو دا خو هم مونځ دی هم سینما ده.
هم دنیا د هم مزید هم چړچی دی هم دین دی ورته وي په دې کې د ثواب هم د زناګانې کوه د ښځو تعین روه پردیو ښځو ثواب دې هم پکې دی نو چې داسې مونځ او سینما سره یو ځای کړي او داسې فحاشي او عریاني سره یو ځای کړي نو شیه هم نه سونی کېږي ځکه شیه کې متعی دي او مزې او چړچی دي مونځونه هم پنځه د یوې جمعې مونځ هم په یو ځای کوي مزې او چړچی کوي همدارنګې زناګانې هم کوي او لیواتتون هم کوي هره بلا کوي شیه نو هغه چېرته سونی کېږي سنیت کې خو ټول تکلیف دی نو وابي چېرته بېرته حنفي کېږي چې د دومره تکلیف ګوره دا مسله مو ولیده ويجوز ارضاع الكبير لتجويز النظر ولو كان ذا لحية ما په یاد زده کړې ده تاسو ته وایم یو بله خطرناکه مسله درته ذکر کوم استمنا بلیت پیژنې زما په خوله نه راځي خپل ځان په لاس باندې د خپل ځان نه منی ویستل پښتو کې څه ورته وایي مشت زنی دې نه به تعبیر وکړو مشت زنی جایزه ده که ناجایزه ده تاسو ټول حنفیان یې ووایئ حرامه ده که مکروه ده حرامه ده دې څه وایي بلکې گاهی واجب گردد بلکې گاهی استمنا واجبه ده دا عرف الجادي ده عرف الجادي د نواب صدیق حسن خان زوی نواب نور الحسن لیکلی ده عرف الجادي ده صفحه 209 ده دې لیکي بلکې گاهی واجب گردد او بلکې بعضی اهل نقل بعضی اهل علم نقل این استمناء الصحابه نزد غیبت از اهل خود کرده اند بعضی صحابه هم استمناء بلیت کړي ده ومې دا ما چې لیکه پیکش کړي ده بعضی صحابه چې خپل کور نه ډېر غایب نو استمناء بلیت کوله معاذ الله دا اوس کافر دی که مسلمان دی ما په نس خدا مسلمانان نشي کېدی یو بل عجیبه حواله درته پیش کوم دا وابیان ولې نه سمیږي یعنی وابیان ولی مسلمانان کیږي نه سم د دې دلیل دا دی چې دوی هم ثواب دی هم خرما ده په دې وابیت کې د دوی ډېرې مزې او چړچي دي ته یې وارې وابي شه نو خو که کشر ګوره وابي نه شي دا کوم چې کشران وابیان شوي دي دا تاسو لابراتوار ته بوځئ به یې به پته ولګېږي وستر العورة لیست بشرط عندهما ستر العورت په مانځه کې شرط نه دی ښځه بربنډه مونځ کولی شي وګورئ نزول الابرار دی جلد اول ده صفحه څومره ده 111 ده وستر العوره ليست بشرط عندهما ستر العورت په مانځه کې شرط نه ده سړی او ښځه بربند مونږ کولی شي دواړه او دی ورپسې بیا نور هم پسې تفصیل کوي عرف الجادي صفحه 22 کې دی داسې لیکي ګوره و در نماز و هر کی چیزی از عورتش چې د عورت نه کم شي در نماز نمایان شد په منځ کې ښکارا شو عورت چې په منځ کې ښکارا شو یا در جامه ناپاک نماز گذارد یا په نجسو جامو کې منځ وکړو نمازش صحیح هست منځ صحیح دی وملیدو چې عورت په منځ کې ښکارا شي او دارنګي په نجسو مردارو جامو کې منځ وکړو نمازش صحیح هست وابین دي د دې اعتراضاتو نه ماته جواب راکړي ان شاء الله چې دغه اعتراضاتو نه به جوابونه من کوو دا ما جوابونه وکړه تسلیم وشو کنه حق جوابونه مو کړه تسمم نه کړی 15 اعتراض ما په دوی وکړه دوی دې اعتراضاتو جواب راکړي موبایلو کې ریکارډ شوی و ان شاء الله چې د کمره کې هم ریکارډ شوی او بیا نو غوږو ته به ورسیږي کله هر اعتراض جواب راکړو جواب اول ورکوي نشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين